وکوکنار کرما چې مې راټول که ځان ته بل واده کومه کوکنار کرما چې مې راټول که ځان ته بل واده کومه کوکنار کرما چې مې راټول که ځان ته بل واده کومه والکه ملنګیا دا څه خاورې رې بادوې ها وکوکنار کرما چې مې راټول که ځان ته بل واده کومه و بدمرغه لکه چې دا زما غږ نه اورې ها دا څه خاوره د په لمنه کې اچولې او اخوا دېخوا موټی موټی بادوې وکوکنار کرما چې مې راټول که ځان ته بل واده کومه څه خاورې رې بادوې اخوا دېخوا ماما ته ودرېږه چې لږ ځله کوم ځای رانه بې تخمه پاتې نه شي وی چې ساګنی فصل مې واخیست کوکنار کرما وی چې مې راټول کړه ځان ته بل واده کومه زما استباب پکې وشلېږي مینه کوکنار کرما بدبخته لکه چې ته دا زما غږ نه اورې ها ماما درته ومې ویل چې تخم شیندم تخم و بدبخته دا څنګه تخم دی چې دانی په پټي کې نه معلومیږي ها ګل د په مخ ما خو تا ته داسې تخم درکړی و چې دانه یې و لکه د چرګې هګۍ او ته راته پکې خاورې شیندې زیاتي دا ولې ها ماما دا د پیسو تخم دی نور خلکو د غنمو درمندونه اخلي او زه به درته د پیسو درمند په خاښۍ پاته ومه دا مرداره مخ خو کده ورکه شه ګل د په مخ خوله دې د سوی او شخول وهې د وخ دا څنګه پیسې دي چې ته یې په خاښۍ بادوې ها دا خو مې ځکه درته ویل ماما چې په پټي کې مې درته کوکنار وکرل کوکنار څه شی خرکار خرکار څوک دی ګل د په مخ زه درته وایم چې او ته راته وایې چې بو زیاتي سمه خبره راته وکړه کمبخته سمه خبره دا ده ماما چې د کوکنار تخم مې راوړی او په پټي کې درته کوکنار کرم کوکنار زیاتي ته دا راته وایې او بدبخته چې ته بې ګودره ولې ګډېږې او خپل ټول ته څنګه سړی اچوې ما خو تا ته د غنمو تخم درکړی و کمبخته په غنمو ځان مه ستړی کوه شلتالو ماما نقش چغ نوټونه مې درته وکرل که خدای کوله مو پکې زما دستي وشلېږي او هم به پکې ته د پیسو خاوند شي وایي چې مار نه شین شو بې بد راتله خو د غار په خوله کې ورته شین شو او بدبخته ګل د په مخ ته په لوی لاس رابرې اړوې او لړه ما ترې لاندې غواړې دا ولې او ماما ته اوس دا خبرې پرېږده ته لږ صبر وکړه چې زه دا تخم وشیندم چې بیا ماله پې تېرومه بدبخته دې خوا ته تا ته وایم کمبخته وایي کرمه له شپانه نه پاتې ده خو د څښتن نه ورشه دا لمونه د په هغه ویاله کې تشه کړه او په منډه به زه د غنمو تخم به راوړې هغه خو مې ژرندې ته وړي دي څه شی کندې ته دې وړي دي کندې ته نه ماما ژرندې ته مې وړي ژرندې ته بدبخته وایم چې هر چېرته دې وړي دي په منډه به یې راوړې که نه په خدای د غنمو تخم په ځای تا په همدغه پټي کې خاورې لاندې کوم پوه شوې او که نه تشه که لمنه د زیاتي درته تشه که بدبخته شلتالو ماما مه کوه چې ملنګی ته مړ مه کوه صدر واچو بچه شلتالو ماما ملنګي څه کړي و چې ودواهه وایي چې کرمه یې غم نه و غم دې راوړه دې بدبخته مې وویل چې غنم وکره او دا یې راته کوکنار کړي لکه چې دې ظالم نه هغه د پردل ځوان زلمی زوی هېر شو چې په تریاکې کې مړ شو الله توبه مې دې وي توبه او دا یې راته اوس په خپل پټي کې غم کوي اوره شلتالو ماما خیر ده نه به یې پوهېدلی خانمیره وراره ګل د په مخ هوښیاران وایي مزدور چې د کاله تېر شو نو د کور واکدار شي اوس دا ملنګی غواړي چې په ما باندې واکداري وکړي هی بچیه څه درته وایم که زامن مې وای ولې به اوس ما د ملنګي محتاجي کوله وله شلتالو ماما رښتیا دا د اختر او چنار اول دلته راځي څنګه دي خانمیره وراره ګله چې راته مه یادوه هغه چنار زوی مې درته یادوم هغه چې بس همداسې لاړو ښار ته په ښار کې واړوله دماغیزي شو
او دغه بل اختری وایي چې ور پناه غر پناه هغه لاړه همالته د خارج کې پناه سو نه یې د مړي نه خبر لرم او نه یې د ژوندي نه رښتیا بچیه دا راته وایي چې ستا څنګه دې خواته پېښه سوه دا کندر کلي ته تللی وم ماما ایله څه کار مار مې و چې شی مار و ماما کښېنه مار نه و ما لې کندر کلي ته تللی وم کار مې و کار دغه څه راته وایه زړه دې راته وغورځوله رښتیا وراره ګله په دې کندر کلي کې څه نوې زړې وې قراره قراري وه ماما او رښتیا زیری مې در باندې د نختر لور پیدا شوې وه څه شی نختر او کوم نختر هغه زموږ نختر خو به نه رایادوې هماغه ستاسو نختر ستا زوم نختری ها بازګله السلام علیکم وعلیکم سړی مستې ملنګیا څنګه ورخطا یې چا خو به ډبولی نه بازګله ما هغه زما غنم خو به هغه خو مې درته وړه کړله بېواره څه شی اوړه دې کړله هو خو سبایي دې تا ډېر تلوار وه راسه وړه دې واخله زده که نه وای خدایه لکه چې د شلدانو بابا سره بیا په غم واوښتم مستیاره او مستیاره راته چیرته غیبه شوې هغه ټوپک مې راواخله څه شی ټوپک سړیه د خدای روی وګوره ځان نه دې کلي کې سور مرچکای مه جوړوه زیاتې راته لکه د ماته ژرندې غوندې مه ګړبېږه ګل د په مخ ورشه ټوپک مې راواخله که نه زه خپله ورپسې ځم او راخلم خدای بیا په دې سړي څه وشو بیا راته کوم غم جوړ نه کړي خوشې کړه ټوپک خوشه که بدمرغه ښځې اخوا که لاس مې پرېږده بدمرغه ښځې سر درته سر تورو اخترګله چنارګل زوی مې د کلي کې به دښمنۍ مه اړوه وایم لاس مې پرېږده که نه لاس مې سره ژوبله بسې خوشې کړه په تناره کې وانه چوڼې نه سوځم درته دې پرېږده ژوبله بسې رانه خوشه دا ټوپک بدمرغه ښځې مې پرېږده وخزه زیاتی په سترګو کې به راته څوک نه وهې ګل دی په مخ جیګه ښه لږه پتاسې راوړه چې ما او تا به خولې پې خوږې کړو او په دې کلیواله باندې مو ویشو پتاسې دې له سره سه د ما خو د زاره وچوله وایم چې زاره دې مه چوه د خوښۍ په کار کې به د غم سیلابونه به نه راباسې جیګه سه لږې خوږې راوړه چې ما او تا خولې پې خوږې کړو د څه دپاره دې ډزې کولې ټول کلی دې خبره و دا خلک به څه وایي چې په سپینه ږیره لیونی شوی وښځې خو همدې دپاره مې ډزې وکړې چې دا ټول کلی خبر سي و که نه ګل دی په مخ د
پټو په سر مې خانمیر ولیده هغه را باندې یو زیری وکړه ما چې فکر وکړو مالې محموده بیا دې موته د خانمیر سرخوړلي څه زیری در باندې وکړو چې دومره مست سوی وي خانمیر راته وویلې چې ګل د پمخ په کندر کلي کې دې مستۍ پیدا شوې ده ښه د زاڼې لور شوه په دې خبره خو د زه ډېره سخته خفه کړم کاشکې چې زوی شوی وای خواران څو کاله الوت ته سترګې په لاره ول وکبختې لور ته مه خفه کېږه ګل د پمخ همدغه لور به ستا میراث خواره شي لوران ته چا میراث ورکړی میراث ته زمن د په سټه ژوندي ناست دي وښځې د هغوی نوم به راته نه اخلې ته چناره وخته نه راته په سړیو کې حسابوې زه به د ځونډي نه سړی جوړوم کم ځونډی ا د ما مسۍ خو به نه یادوې هماغه درته یادوم کله چې پیدا سو ما همدغه نه به سړی جوړوم ځکه چې نر زوی په وروڼي کې معلومېږي دا څه وایې سړیه چنارګل ویل څه مرتب خلاص کړی اوس یې په پالکوټه کې اچولی څه شی په کوټه کې اچولې ده په کوټه کې چا اچولې ده وښځې زه ځم د کوټې نه راباسمه همدغه کلي ته یې راولم او ورته واده کوم چې زما میراث خور شي ته پوهېږې نو ما همدغه دپاره ډزې وکړې اوس پوهېدم وایي اتن وهه شیرداده نن بیا دې چرګ خوروا ده که دې ما منې دې خوروا ته ډوډۍ مه ماتوه کمبختې ښځې هوښیاران وایي چې میراث دې هغه چا ته پاتې شي چې هم یې خوري او هم پرې وژاړي زما په دل مسۍ دې ولې خوا بده شوه مسۍ ته مې خوا نه ده بده شوې د تا دا کمقلۍ ته مې خوا بده شوه و د کمقلې لورې بیا دې راته کمقل ویلې په ټول کلي کې مې هر څه د بل خوښېږي خو عقل مې د خپل دا کمقلې ولې ځونډی له وخته نه دې واده و مور یې په جنوکیو پسې ګرځېده پرون د ځانې لور پیدا سوې او ته نن ورته په نامه کوې په خوله دې لاس کېده خلک به در پورې وخاندي ولې به خلک را پورې خاندي ګل د په مخ جنکۍ لکه بالک غوندې غټېږي د هغې چې ته ورته کالي او ګاڼه برابروې پېغله کېږي ماشاءالله سړیه خبره مې بابیزه مه ګڼه پام چې دا خبر بیدیا ته ونه باسي په کور کې بدي مه جوړوه ځونډی به دا خبر در سره ونه مني اوس هغه زمانه نه ده کشرانو به د مشرانو مخکې سونډ نه کو زوی دې وګوره ښار کې ښځه وکوله مالته یې ځان ته زندګي جوړه کړه همالته پاتې شو اپلټې راته مه وایه ګل د په مخ هر شی چې غبرګ شي لنډېږي خو خبره چې غبرګه شي اوږدېږي زیاتې نورې خبرې به نه غبرګوې راته چې ګژه په تاسې راوړه چې په کلیوالو باندې وویشم السلام علیکم وعلیکم ستړي مشې ستړي مشې خورې راځئ راځئ کښېنئ راځئ راځئ کښېنئ څنګه یې خورې شکر دی خپله ښه مستیارې خورې دا ډزې د څه شوې په کور کې خو به مو خیرات وي وی بابو ګلې خورې خپل میړه راته غم سوی غم دې خدای لري لري ولې څه یې کړي دي په کندر کلي کې مېلمستۍ پیدا شوې هغې یې ډزې وکړې د څه دپاره د چنارګل زوی ځونډي ته یې په نامه کړه وی هغه کابل کې چې دی هو زرینې خورې سړی مې لیونی سوی ځونډی مسۍ مې په شل کلنۍ اوښتی دا میرات مړی اوس ورته د ورنیکې جلۍ په نام کوي توبه خدایه توبه توبه دا خو په رښتیا هم چې د روغ بني ادم کار نه دی او سړی ته چېرې تللی وې سترګې دې روښانه خط یې راوړی خط خط چا درته راوړی و ګل د پمخ دا خط چې زه درته رانهوړم بل څوک یې نه راوړي دا لیونۍ لیونۍ خبرې دې پرېږده خط نه خط لږ مخکې ملنګي راوړه چا ورکړی و یا به مې د اخترګل زوی یا به مې د چنارګل ته راځه هلته کښېنه پرېږده سړیه دغه د خط زیاتې داسې خبره ده که نه چې د مجبوري یو نوم صبر دی صبر ما د زمانو نه زړه صبر بوله له زمانو څنګه زړه صبره یې دا څه وایې ګل د پمخ زامن ورته مه وایه د هوا مرغان و در ځینې والوتل
سړی خدای دې وکړي چې د اخترګل خطي دا ډېر کلونه اول نه ده معلوم. وخزه دا ملنګی چندان نمازي بني ادم راته نه ښکاري. هسې نه چې په ډیران کې به کوم کاغذ موندلی وي او ته پې خوشحاله کړی یې که نه چې دغه د زوی خط نه دی. هو سړیه بې ځایه ګمان مه کوه، ګمان د ایمان زیان ده. دغه ده په خپله یې وګوره. اوهو دا خو رښتیا خط دی لکه چې اختری زوی مې پیدا سو. په تش خط به څه پوه، کاشکې مې ورې په زندګۍ لیدلی وی. رښتیا یې ویلي وایي د مور نظر په اولاد د اولاد په وچ کاڼي. وخزه اوښکې ولې تویوې؟ ته صبر وکړه ته دې کې خو راته داسې بل شی ښکاري دې خط کې. ما مو کتل لکه کاغذونه غوندې ترکهاری و. ګل د په مخ داسې معلومیږي لکه چې شین وزرې لوټونه وي. هو سړیه لوټونه پسې مه لیوانی کېږه، بیرون ووځه یو څوک پیدا که چې خط درته ووایي. وا کمقله ښځه لکه چې ته په لوی لاس غلو ته نغاره وهې. یو ځل یې دا روپۍ ترې وباسو بیا به معلم صاحب ته به ولاړ سو چې دا خط موږ ته ولولي. څنګه دې خوښه ده؟ نو بیا ولې ورته ګورې؟ نه ګورم ورته زیاتې دا دی راباسم. بسم الله. اوهو ګل د په مخ دی کې خو عکسونه دي. وا ښځې هوښیاران ویلي دي که نه چې غویی دې په اخور لوی سو نو غاښو ته یې مه ګوره. دا زمن نه ستا کېږي او نه زما. د اخترګل پلاره پیسو پسې ولې لیونی سوی یې؟ ته راکړه دا عکسونه چې زه یې وګورم لږ سترګې پرې خوږې کړم. دا خو د بل چا عکسونه دي، ما زړه خوشحاله سو چې د اخترګل عکسونه دي. دې خوا که ماته یې راکړه لږ. اوهو دا خو د خارجیانو عکسونه دي. ته دا پلتونونه ته یې وګوره، دغه بل وګوره ویښتان یې شاته غوټه کړي دي. دا بل سړی وګوره په لیاز د خدای پتون یې په ځان کې نشته. ته راکړه زه یې وګورم. ته راکړه ته یې څنګه خلې ته یې ګورې؟ زه لا ژوندی یم او ته د خلکو لوڅ عکسونه ګورې. پرېږده وشرمېږه، سپین ږیری سړی خپله د سترګې د پردیو ښځو کمسیو کې خښې کړي، ته لا بیا ماته وایې. ته صبر وکړه زیاتي دا څنګه ښځه ده؟ د دې ته وګوره وی د دې خو تک تور بریتونه دي. وی دا خو مې د اخترګل زوی تصویر ده، سترګو نه مې وپېژانده، سترګو نه یې زار شم. ته راکړه چې په دا سترګو یې ومږم. چپ شه ولې ونه ګل د په مخ اخترګل څه بلا غواړي؟ ته دا اوږده کوڅه یې وګوره په ملا یې زانګي. ښځې ته اخترګل وایي؟ ای کوڅې ته یې مه ګوره، بریتونو ته یې ګوره، بریتونو ته یې. بس که ولې ونه ګل د په مخ ما اورېدلي دي چې په خارج کې د ښځو بریتونه وي. ته داسې وکړه ته دا وخت له ځان سره خوندي کړه بیا بل ته معلم صاحب باندې به یې ولولو چې عکسونه د چا دي او خط د چا دی.
خدای دې وکړي چې دا معلم صاحب په کور کې وي کور کې وي ناروا اولاده په خدای کې خو دې پرېږده به پوه شولې رنګ دې ورک کړه رنګ دې ورک کړه خدای تباه کړه په لویه لاره کې کنده جوړوئ خلکو ته سړي زامن دی سلام علیکم سلام علیکم شفتالو ګل ماما وعلیکم باز ګل وروره ته سړی مې څه ښه یې جوړ یې ښه یې لکه چې د هلکانو په عذاب کړی وي یاره باز ګل وروره ګل د په مخ هوښیاران وایي چېرته چې ډب نه وي هلته ادب نه وي دا ځواني مرګان نږدې د ټول کلي ته اور واچوي حیران ما دې ځرندې اوبه ما وښوې البته دواړه ولې وایي چې دمدغه شیطانانو د لاسه دي او خو کلي کې زوره ګله موزګانې دي زمنځې کوي زوره تعلیم نه ورکوي پلار غږې به یې پسې بوخت ده خدای دې هدایت وکړي خدای دې دا دنیا کې ورته وکړي الله پاچا شفتالو ګل ماما په ښه به دې زوبله وي زوبل شوی به یې یاره د الله فضل دی که دا لکړه را سره نه وای که نه اوس به د هډوکي مې مات و چېرې له خیره روان یې کنډر کلي ته روان یم معلم صاحب سره به لږ کار دی دا خدای دې ما سلام الله دې بس چې زه ورته غږ کړم مستیارې و مستیارې څه شولې هغه ختم عکسونه راکړه چې معلم صاحب ته د لرې ځای نه راګرځولی او ته لاړه شه بله کوټه کې کښېنه وی دا خو د پیروتې خور زوی ده دنه څنګه مخ پټ کړم ستړی مه شې زویه جنتي شي ترورې تاسو څنګه یاستئ راځه مور دې څنګه ده ډېر وخت کېږي نه مې ده لیدلې شکر دی تاسو کله کله یادئ واښځې و ډېره شجره مه راباسه معلم صاحب کار لري خوراکی مې د لارې راګرځولی راځه کښېنه راځه کښېنه معلم وبخښې واښځې ته دا خط راکړه که نه څه ده که دغه د ټیکري سنده کې مې ګنډه کړی راکړه چې معلم صاحب یې وګوري معلم ګله ته خو دا راته وګوره ته ودرې چې د پاکټ شاته څه لیکلي دي لیکلي دي د اخترګل لخوا سړیه دغه ده ما درته نه ویل چې خط مې د اخترګل زوی لخوا ده ته صبر وکړه ګل دی په مخ که زه ته پوهېدی که نه نو ولې معلم صاحب یې راوست ښه معلم صاحب وایه پرېږده لکه ماته ژر دې غوړې ګرفېږي ته ووایه که نه څه ویلي دي شالتالو ماما سلامونه یې درته رالیږلي دي جامونه بچیه مونږ خو نه جامونه لیدلي او نه کاسې یوازې دغه یو خط یو خط لږ دې غوږ ته لاس ویسه جامونه نه سلامونه را لېږلي ښه ماما ته زویه لږ یې ورته په زوره ووایه چې ماما دې په غوږو دروند ده ښه ده ښه سلامونه ته یې هلیک وایم نورې بچې پکې څه لیکلي دي نور یې لیکلي دي چې ډېر کلونه وشو چې ستاسې له حاله نه یم خبر د حاله باید څنګه خبر شو نه یې ځای معلوم دی او نه یې ځایګی ګل د په مخ هوښیاران وایي چې څه ور پناه څه غر پناه نو زموږ د سترګو نه چې پناه شو دغه اول خط دی چې راورسېده تر اوسه دې ماته ویلې اوس ته په خپله معلم صاحب خبرو ته نه پرېږدي معلم صاحب ګل د په مخ ته اول دغه عکسونه وګوره چې د چا دي خط خو راته د اخترګله ښکاره شو ښه ته ودرې چې د عکسونو شاته وګورم چې څه یې لیکلي دي دا خو خپله اخترګل دی ته ودرې چې شاته یې څه لیکلي دا فوټو مې خپل مامي او سوټ فاډر ته ګفټ کوم زویه دا ممي څوک ده لا سوټ پوډر لا څه بلا دی ګل د په مخ معلم صاحب سم صفا یې راته په خپله ژبه ووایه زه په دې نه پوهېږم شالتالو ماما مامي مور ته وایي او سوټ فاډر یعنې ګران پلار ته او ګرانې مور ته مې دغه عکس رالیږم ته را دې خواته که وښځې توبه زوی دې غوښت خیر دې نه غوښت هوښیاران وایي چې د ښه پلاره موره بلا وزېږي د توره سړیه دا بل عکس د چا ده
نیم ځان یې لوس او په اوږو په ټټر یې شنې لیکې دي. اوهو ته دا وګورئ لړمان ماران یې ځان پورې نښلولي دي. دا وګوره ګل د په مخ. ماما دا لړمانو ماران نه دي، ګوره دا په خارج کې یو مود دی چې خلک په ځان باندې خالونه وهي. نو دا څوک دی؟ ګل د په مخ ما خو داسې نمونه بني ادم هېڅکله نه و لیدلی. دا د لمسی دی، ودرې چې وګورم چې دې څه لیکلي درته. لیکلي دي چې هیلو می ګرانډ فادر. ګل د په مخ معلم صاحب دغه آلو مالو پرېږده، سمې زموږ په ژبه راته ووایه. چې په خپله ژبه درته ووایم لیکلي دي چې زما ګران بابا ته سلامونه. وښځې دا د لا بله خوشحالي. ګل د په مخ غران ګل دی، د 2-3 کاله وچتلی و. اوس ته دا بدبختي وګوره، په یو ځان شرمئ بل قوم. ته اوس دا خبرې پرېږده، دا بل څوک د لنډ ویښته او پیسې یې بډ وهلي ولوس لغړ ولاړ ده. دا دوه خو مې وپېژندل. ته رورې دا سړی نه ده، دا ښځه ده. ته ودرې چې د عکس شاته څه لیکلي دي؟ دې لیکلي دي چې ډېر ګران انکل ته سلامونه. څه شی؟ منقل څوک دی؟ شلتالو ماما مطلب یې ته. دا لکه چې د شوتل ګلې لور ده. وښځې ګل د په مخ انګور ته د پام دی که نه؟ بلا دې په ناولي مخ سپه ځای را پرې کړه. ته ودرې څه نورې څه لیکلي؟ ګوندې که خوبانه نه وي بل څوک وي. معلم ګله راکه دا ماته پس دی نو همدومره پس دی تا باندې به ناوخته سي. شلتالو ماما پرېږده چې دا خط پوره ولولم چې بیا بله ورځ وزګارېږم نه. سړیه دې پرېږده چې ټولې خبرې ووایي. وښځې دا د پټي سر دی، پټی وروسته څورور دی. ته دا ځان سره خوندي که ګل دی په مخ، نور مې دغه معلم ته مه شرموه. او بس د همدومره شرم زما او ستا. معلم ګله ګل دی په مخ که زما حیا ته ګورې نو خوله دې بنده کوي ګنډه. ما ته د خارج نه کوم خط راغلی و او نه تا راته لوستلی و. څه پوه شوې؟ او سړیه دا د پیروتې زوی به دې پرېښی او سیاحت یې درته ویلی وی، اوس یې په چا وایې؟ نه وایم په چا باندې نه وایم. وایي کالي چې اوبه یوړه نو سوباړی ما ورپسې خوشې کړ. داسې وبوله چې زوی نه زوی. دا څه وایې؟ زوی څنګه نه زوی؟ اخترګل مې د زړه غوښې دي، د زړه غوښې. اختره یې ده چې د زړه غوښې دي، دا بله بې شرمه باید د زړګي وازګې وي. تا ما نه اورېده چې په خط کې ماته څه ویلي وو؟ منقل یې راته ویلی و منقل. نو ماته چې منقل وي خامخا ته دا ته به بخارۍ وایي. نو دا راته شه تنور کله اچوې؟ ولې؟ تنور څنګه در یاد سو؟ په تنور څه کوې؟ تنور خو مې واخته اچوله، ډوډۍ مې پخ کړې. ورشه تناره کې بیا لرګي واچوه. تا خپلې ډوډۍ پخې کړي دي، اوس زما وار ده چې زه خپله ډوډۍ پخه کړمه. پوهېدې؟ خدایه بیا په دې سړي څه وشول؟ او سړیه لیونی څه وایې که څه؟ ته څنګه ډوډۍ پخوې؟ ګل د په مخ بیا به یې وګورې. زیاتې ته ورشل تنور کې لرګي واچوه، ورځه په خپله پکې بلوم. او سړیه دې کلي کې په دې ناوخته کې چا تنور اچولی چې ته راباندې اچوې؟ ولې خلک راپورې خندی؟ که بل چا نه ده اچولی نو نن زه اچوم. او دا ځل به د اختري د خوبانې په عکسونو باندې به ډوډۍ پخوم. زیاتې وپوهېدې او که نه؟ ومستې منګی بر وړی دی، وزړه مې دل بر وړی دی، علملار نیسئ یار په ونر وړی دی. مستې منګی بر بنګ 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 او جانان ستا خاطر د پاره مستې منګی بر وړی دی. وی ماما بدبخته څه خبره ده ماما؟ څه خبره ده؟ ته ښه غم نه یې، سمه غمجبه یې غمجبه. ولې به ماما څه کړي دي چې ما ته غمجبه وایې؟ بدبخته ما خو یو ځل یې درته په غنم درکړې چې په پټي کې وکړه، خو تا راته غمونه وکړل. اوس دا غمونه راته په کور کې کرې؟ ماما ما چېرته غمونه کرلي دي؟ په کور کې مې کوم غم کرلی؟ څه شی؟ بم دې کرلی؟ بم؟ چېرته ده بم؟ بم نه کوم ماما، خو تا ویل چې غمونه دې په کور کې کرلي، ما څه غمونه کرلي دي؟ بدبخته
خط په کوم لاس خط زما کور ته وړی ها خط خو مې په دې لاس وړی و. ته پوهېږې چې په خط کې څه لیکلي وو؟ نه څه لیکلي وو؟ ما ته یې منقل ویلی منقل. کوم منقل و ماما؟ کوم منقل په کوم لاس ته وړی؟ و ماما خو د خپل زوی خط دی و که نه د اخترګل ګلستانۍ نه چاله وړی و ما مجبوره الله خو درته ماما پرېږده. راکه سړی نه در خطه بکسون راکه د دې شرم نه ځان خلاصم ټولې په تناره کې سوځوه نور نه در کوم د اخترګل زوی عکسونه او کاغذونه نه هېڅ وخت منه ممکن نه در کوم زوی زوی څنګه نه زوی اخترګل مې د زړه غوښې دي د زړه غوښې اختری په نوم نور د زوی نه لرم په دې د ښه پوه کوم ګل د په مخ پس دی نور او اختری راته مړ شوی دی مړ شوی وپوهېدې دا عکسونه او کاغذ یې ټول په تناره کې سوځم او خاورې یې وړم هغه ته په ډېران کې اچوم او سبا ته ټول کلیوال راټولوم وایم چې راشه د اخترګل پاچا ده او اخترګل په خارش درته مړ شوی دی او ملته ښخ شوی دی او زه اخترګل رئیس بیا خلکو ته چې شی اخترګل رئیسي زیاتې نور به اختری والله که د دې کور په درشل کې رانه په خم کې دي راکه وایم کاغذونه چې زه ورته ورواچوم نه در کوم ما په دې تناره کې اوسېږه خو د اخترګل عکسونه نه در کوم چې وسوځه وښځې دا اعصاب مې ولې راته خرابوي وایم راکه که نه په دې لکړه سر درته ماتوم په دې لکړه راکه درته وایم نه در کوم راکه که نه په دغه لکړ دې سر در باندې ماتوم نه در کوم وی خدای دې خیر را پېښ کړي چې بیا په دې ښځه باندې څه شوي دي. خدای یو زوی مې لره هغه دې مې رانه واخیسته زوی مې خاورې ایرې سوه اخترګله زویه په ژوندونې مې ونه لیدلې خاورې ایرې سوې زویه مستیارې خورې وا مستیارې خورې په کور کې یې بابو ګلې خورې دلته یم تناره غاړه کې وی خدایه اخترګله زویه په دا سر او مخ دې ایرې څه کوي وی مستیارې خورې په دا سر او مخ دې ایرې څه کوي تناره کې خو به نه وې لوېدلې بابو ګلې خورې کاشکې زه په تناره کې ولیدلې وای له ډېرو غمونو نه به خلاصه سوې وی مستیارې خورې ولې داسې خبرې کوې ما ویل چې په دې ټول کلي کې یوازې ته بېغمه یې څنګه بېغمه شم زمونو مزیان مې څو کاله له سترګو پناه ول د اخترګل زوی د رګ مې څو کاله نه و اوس یې رامعلوم سو سپېرو یې روتی کېناستم نو ته ولې یې روکې ناسته یې شکر وباسه بابو ګلې خورې زمونو مزیان دې ټول په یو نغري درته راټول دي رښتیا څنګه راغلې وې زه راغلم ګور مې خمیره نه وه پرېښې زه راغلم چې ته به لږ خمیره راکړې زه نه وم خبره چې ته په داسې حال کې یې رښتیا قلفي مې دننه کوټه کې ایښې راځه سینارې بس پتنګې مستې زدرانې و په مینه ګرانې وې اور کې بیا کابل ته چې نه و زما سیرینه لکه مرګه وي غړکه شاربې غړکه د په کور کې شاربه ما به په دې کلي کې نه شرموې ماما غړکه نه شاربمه لور ډېره کوم لور چې شی اور لګوې د څه دپاره بدمرغه صحیح راته ودرېږه سر د اسمان ته رسېږي ګل د په مخ عقل د خپو لاندې دی هېڅ په خبره نه پوهېږې ورشه په منډه د قلبې له غوایانو یو سور غوایه راته راوله غوایي باندې څه کوې و ماما الله کاشکې ما ویلې او تا منلې و ماما ما خو کومه بله خبره نه ده کړې پوښتنه مې وکړه ماله چې غوایي باندې څه کوې
زیاتې دې وګړګړې عادت وي ګړګړې به راته نه وهې په منډه به دې یو څه غوایه به راته راولې سپین غوایه درته راوله ماما که تور ملنګه څه درته ته خپله ټنګرې د بل نه اورې که ځل مې درته ویل چې سرب غوایه راوړه ماما یو او شیخ خو به دې نه وي په کار لا حول ولا قوة بالله زه درته سر بیا دم ته راته خوار وایې خوار مې نه دی ویلي و ماما ما ویل چې شیخ خو به دې نه وي په کار مې ویلي خو نه سړی کېږي ژغ په سر وهم درته مې ویل چې حلالولو ته یې در باندې راوړم سرب غوایه سرب و ماما دا څه وایې د قلبي د غویانو نه غوی حلالوي که داسې وي زه دې نه پرېږدم ماما چې د قلبي غوی حلال کړي ګل د په مخه ته زما پلار یې که نوکر یې درته وایم په منډه لاړ شه غوایه راوله منډه کړه و ماما ګوره وزر درته کوم زارۍ درته کوم ګوره چې دا قلبه مه ګډۍ کوه داسې قلبایي غویان ولاکه په ټول کلي کې پیدا کړي هسې نه چې خدای مکه بیا د ځمکه شاړه پاتې شي بدبخته چاته یې ډېره یې په موږ پوهه سم تېره ده هوښیاران وایي چې خدای پاک هر چاته د خپل نیته ورکوي دا درسره منمه ماما جانه خو خبره دا ده که نه چې د قلبي په غویانو مې زړه نه کېږي بیا به ګوره ارمان کوي یاره شیطانه وایم کور دې وران شه سړی په یوه خبرې ته په یوه خبره نه پوهېږې هلکه داسې نه چې دغه ستا در باندې لس ټوټۍ کړم دا ځلې ای ماما خیر ده وزر درته کوم خو ته دې غورځېږمه خدایه وزر مې ومنه دا قلبه مه کډۍ کوه ګوره ماما ورشه هلکه پاتې کلي ته ورشه لاړ شه زه کار وکړه ګل دې په مخ که نه چې یو ښه ښایسته خوځی را پیدا کړه داسې نه چې توره سپی د ګوړې په بیه در باندې خرڅ کړي بېغمه شه ماما په صرافانو باندې څوک تل مې پیسې نشي تېرولی داسې خوسی به درته راولم چې کلیوال خو څه کوې ماما چې د غرونو ټپوسان به یې په خوښ خواړی شي ځه درځه زر به راځې تران نوته ملنګیا دا څه کې د څنګه پړای چولې کشکې مستیار تورې ته صبر وکړه ته ولې چې دا دې موږي په سره ګوندړم په لار کې نږدې را دا ډوګي را مات کړیو اوس ورته وایا د چا د څه لپاره دی راوړې نور نه پوهېږم تورې خوشحال تعلم ما ویل چې کوم ختم خیرات کوم دا ساورم خیرات اوه خوشو چې د ګل زمان کاکا سره مې د خرڅون خوسی پیدا کړ که نشه تعلم ما د قلبي غوی حلاله و پیروتې خورې چېرته یې وی مستیارې خورې ته یې ولې داسې وارخطا یې معلم زوی دې چېرته ده په غه پسې راغلی یم خیرات خو به وي ته د یو ځل سا سړکه راځه چې ولاړ شو زه به ورته غږ کوم راځه پیروتې خورې خبره ډېره توده ده که سړه شوه کار به له کاره وتهیي شاه محمده زویه مستیاره ترور دې غواړي خدایه شکر سې کور کې ده ستړې مې شي ترورې خیر وي څنګه ساه نیولې راغلې وی زویه یو غم خو نه ده د اخترګل پلار د اخترګل عکسونه په تناره کې اوسېدل والا ښه کار یې خو نه دی کړی دا خلاصه کیسې اوسې بل غم په نغري راته یې ښایي ولې څه یې کړي غواړي چې په ژوندي زوی پسې د مړینې خیرات وکړي فاتحه یې واخلي دا څه څه وایي ترورې د خپل د ژوندي زوی فاتحه اخلي یو سرتمبه سړی ده هر څونه چې ورته نصیحت کوم نه مني اوس یې خیر راوستی چې حلالي وی مستیارې خورې دا خبره مې نه وي اورېدلې ده چې د ژوندي بني ادم فاتحه دې واخلي پیروتې خورې شاه محمد زوی مې له هر څه نه خبر ده راغلم چې دا بوزم چې نصیحت ورته وکړي چې هغه له خپل ضد نه پاتې شي خوسی به یې خو حلال کړی نه
راوړې همدلته واچوم استاده هلکه ملنګه ماما لږ څه کې چې لوګی کوي وګوره چې هغه هلک لږ پاکې اوبه راوړي پاکې اوبه ماما بل پسې واچوم واه څه ښه بوی دی ماما چې لږ مې راچوي ماته معلم صاحب سلام علیکم ژوندی اوسې ملنګیا السلام علیکم وعلیکم معلم ګله نو خیر راغلې خو چې راغلې په خیر که نه ما درپسې سړی لېږه شلتالو ماما یو خبره مې در سره شریکوله راځه چې یو ګوښه کینو او یو څو خبرې در سره لرم معلم صاحب ګل د په مخ تا چې صفه هو زه پوه شم چې وربشي دي ته صبر وکړه چې زه ملنګې ته ورغږ کړم چې تا ته یو چای راوړي وعلیکم ملنګیه ماما ته د معلم صاحب ته خو یو چای راوړه دا د پلاستیکو ستورو دوړم یې او سړیه د خلکو پام مه رااړوه معلم صاحب تا ته راغلی په دې پوهېږم د معلم صاحب موږ باندې ډېر قدر عزت دی او شلتالو ماما ستا پیرزوینه راته ورسېده یو څو خبرې سره شریکول غواړم راځه چې یو ځای کې کینو معلم ګل د په مخ چې خدای را پټنې وي نو د بندګانو نه به څه پټوي د ستا لیاز را باندې ډېر زیات دی که نه په داسې وخت کې زه چا سره خبرې نه کوم راځه هغلته پیتابې ته به لاړ شو معلم ګله دغلته به کېږي دا پیتابې ته شلتالو ماما راځه چې دلته کینو معلم ګله ته کښېنه هلته کښېنه ما ته دا ځای صحیح ده کښېنه شلتالو ماما ته خو زموږ د کلي سپین ږیری یې ټول کلی درته لیاز او احترام لري باب کوم بام ده چا بام چېرته بام دی بام نه احترام مطلب مې دا دی چې ته زموږ د کلي سپین ږیری یې زموږ د کلي ټول خلک لیاز او احترام لري درته ګوره معلم ګله ګل د په مخ شپ شپ راته مه وایه سم شلتالو راته وایه او که مستیار یې درته په غوږ کې څه پو کړي که نه نو دا در سره نه منم سړیه ته خو معلم صاحب خبرو ته پرېږده که نه معلم ګله زه کوم زوی نه لرم دا دعا راته وکوه چې خدایه لویه ته مې وساتې بې زویه شلتالو ماما دا خبره سره نه منم د ستا د زوی مثال په دې ټول کلي کې نشته هغه عکسونه یې د ستا د خوښۍ لپاره رالیږلي وو ګوره معلم صاحب ګله ګل د په مخ اختری که ستا په نس سړی دی خو زه یې په سړیو کې نه حسابم په دې چې هغه خپل نسل او اصل او نسب ټول هېر کړی دی شلتالو ماما د مړي ژوندي خبره پټه نه پاتې کېږي د خلکو ملامتېږي معلم صاحب ښه وایي نو اوس یې څنګه کوې په د انګړ کې ته د هغه اوبه نه وینې په دې خیرات باندې یو بل نوم کېده اوس ګوره معلم صاحب ګل د په مخ اوس اوبه له ورخه تېرې دي نه دي تېرې خلکو ته ووایه چې دغه خیرات مې د مسۍ د پیدا کېدو لپاره کړی یاره معلم ګله څه به درته وایم زه درته یې خوشحاله ملنګی خو ډېر تکړه سړی ده معلم صاحب زموږ د کلي کاریګر سړی هم دا ده بالکل بالکل تاسو ټول ستړي مسئ په خیر راغلی په خیر راغلی هلکه ملنګیه ماما ته چېرته یې ګل د په مخ راشه دسترخوان نه ورکړم ته دغه دسترخوان پسې تللی وم ماما البته مازدیګر کړه زر شه هله زر شه راوړه اوبه دا شان هم راوړئ ښه کاریګر سړی خو یې معلم صاحب ملنګی خو ډېر تکړه سړی دی زموږ د کلي کاریګر سړی راوړم ماما شانونه ما تا ته مې دا پوست پاته ټول ودان ملنګی ته پوهېږئ چې غاښونه لرم که نه سپین ږیري دي که نه معلم صاحب ملنګي او ډوډۍ بل هم د خو ته کې قربان ولې نه دوه دانې واخله
ته لکه چې ماما لږ زره وږی یې پټي نه راغلی نوشي جان مصنع اوسي جان ملنګیا لږ د سکول اوبه م راوړه خیر وکړئ وای ماما سکول اوبه م راوړه راوړم یې ماما اول به دا ډوډۍ ورته راوړم وای میمونه راوړه دوه کاسې نورې ته سره راوړه حاجي صاحب دغه دی میمونه ای شاباس وهلکه دا خو د دونه ټکې ټکې راچولي دي ښه بس اوبه راوړه ماما دی ماما ضرورة څنګه ده خو خبرې په زړه ده ورته وطن سلامت شي ضرورة شه ضرورة شه ماما دا به خدای تم تکړه صاحب دې نصیب شه ته دې ډوډۍ نه خورې خو نو شه جهاد که زه به یې په قلاره بیا وکړم معلم صاحب په مخه ستا خو به څه کم نه یي نه خیر دی شاته الو ماما دومره ډېره ده چې له موږ نه پاتې کېږي نو شه جان ما یاد به دې زه کم موړ به دې خدای کړي بیا که څه کمې راته وایې چې راوړي درته ژوندی اوسې ژوندی اوسې داروم څه نو شه جان او دا خو ملنګی ده که نه سمسور مرچکی ده او ګل ده په مخ نو شه جان نو شه جان هلکه ملنګیه څه شوې ګل د په مخ زر کوه والکه دا سلطان ماما ته لږه وچه غوښه راوړه چې پرهېز ده غوړ نه خوري زر شه ماما دې کې لږ زره ښه غوښه راواچوه هډوکی مډوکی وګڼه بس خیر بس صحیح ده دغسې غوښه ورته ویسه زر کوه سلطان ماما دا در واخله نوش جان یاره ملنګیا بلا دې ورکه خیر سه ماما تاسو د خدای راته ژوندي لري نوش جان څه خو کم نه دي نه خیر نوش جان دوستانو یو اجتماعي دعا ورته وکوئ الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين امين الحمد لله رب العالمين خیر وسه کور بدن ډیره بدن شوتالو ماما خیرات خدای قبول که خو دې نو ول چې دا خیرات دې په خاطر کړو ګل د په مخ هوښیاران وایي خدای دې خات که په زوی وي که په لور شوتالو ماما دا تا خادي د زوی له پلوه او که د لور زیاتي د دواړې وبوله ګل د په مخ په کندهار کلي کې مې مسۍ پیدا شوې ده په دې کلي کې چا تر اوسه پښتنې باندې څوک نه دی حلال کړی او ته پکې غویان حلالې ګل د په مخ که بل چا دا کار نه دی کړی نو دا دی ما وکړو او بله پکې لا دا ده که نه چې د ناختر لور مې زونډې ته خپل مسیح ته په نامه کړه او په دغه دوو خوښیو کې چې زه خیرات نه کوم نور څوک مې کوي خدای دې خیرات قبول کړي خدای دې خیرات قبول ملنګیا راځه دسترخوان ټول کا هلکه ملنګیه او ماما ملنګیه درغله ماما څه شولې سر خوړه بیا ګل د په مخ راشه دا دسترخوان ټول که
وخزه زیاتی دا ته څه کوې جګه سه یو تریخ چای راته تیار کړه چې دا غوښه مې په زړه پرته ده چای جوش مې په نغري ایښی دا څو کاسې دي دا ومینځم چای درته داموم ګل د په مخ دا د خیرات لوښې ته ولې مینځې دا د ملنګې ښځه او بچیان چېرته تللي دي هوښیاران رښتیا ویلي دي چابا په کور نشته دا دې ډار نشته توتکۍ خواره ناروغه ده لورې ما سره کار کړی دا اوس مې ولېږله روغه و نو ولې دا لوښي در سره دې مینځل و چې باخور دې لوی سو نو غاښونو ته یې مه ګوره ملنګی کټک دی دا نورې ځان د کاره پټوي روغه نه وه تبه یې وه تبه یې وه نو دا ملنګی بدمرغه چېرته ورک ده ملنګی لږ مخکې دالته و لږ غوښه مې خیرات نه پاتې و ور مې کړه ویې وړه وښځې دغه دې خانانو نه راته د سلطان محمود لټان مه جوړوه ګل د په مخ هغه ملنګی زه یو کار پسې ولېږم هغه لاړ شي هلته خسر کره شنې تورې څکي هغه ته نه دي اورېدلي چې وایي چرګه زما هګۍ د بل چا تا سره یې څوک نسي ویلی دغه د جګېږم چای درته دموم ډېر راته مه بنګېږه یو ښه د شیدو چای راته تیار کړه زه کوټه کې ډاډ اچوم خو یو وار مې درته وویل دغه د چای درته جوړوم زر کوه اوبه جوړ شوي دي ځه په کوټه کې کښېنه بابا ګلې خورې بابا ګلې خورې چېرته یې راځه راځه کوټه کې یم دا څه یې نومه اوړه لاندوم څنګه وکم چېرته د ننګور دی چې ته یې لمده یې هغه تلې ده د کلي ښځو سره سابو پسې څنګه وکم څه مې اورېدلي دي زه چې تا ته ونه وایم زړه مې چوېږي وایي څه دې اورېدلي دي کومه نوې خبره ده نوې خبره مې اورېدلې ده مګر نوې نه ده ماته نوې ده ماته وایي چې تا ته نوې ده خو ماته به هم نوې وي زرې ووایه چې زما فکر دې ګډ واټ کړ هغه ورځ چې زه ورته چې لاړو مستیارې د مسۍ خبره خو رښتیا ده مسۍ کابلي مسۍ ته خپله ورکړې ده وایي دا خو رښتیا خبره ده هغه مستیاره خو ساده ښځه ده تل رښتیا وایي هغه ورځې ما تا ته دا خبره ونه کړه په رښتیا چې دا د هوښیار سړي کار نه دی دا د یو ساده او لیوني سړي کارونه دي غټ سخوندر هغه د قرباني کتاب نه لیده ورکه وایي څه کوي خپله غټ سړی دی کارونه یې د ماشومانو دي ماشومان خو پرېږده دي خو د لیونیانو کار یې راغلی زه خو وایم چې خدای دې مستیارې ته خیر پېښوي د دې لیوني سړي سره واخله چای خیر دې نصیب شه مستیارې زیاتي لکه چې ستا مزغو ته د چا خبره نه رسېږي ها بیا څه ټکه راوولېده ګل د په مخ څو ځلې مې درته ویلې چې د شیدو په چای کې ګوړه اچوه تا بیا پکې بوره اچولې ده ته خو د چا خبره نه اورې پرون مې درته وویلې چې ګوړه او صابون خلاص سوي ګل د په مخ زما یو سر د سل سوداوي دي خو ملنګي ته به دې ویلې وای خو تا وویلې زه ملنګی بازار ته لېږم ګوړه به م راوړي ته واچوه ځان ته یو پیاله چای واچوه ډېرې خبرې مه کوه واچوه اوس خدای راوستی ده اخترګل پلاره په قارېږه مه ګل د په مخ دا ستا سر کې بوز دي که مازغه سل ځلې مې درته ویلې چې د اختري نوم به راته په دې کور کې نه اخلې ښه بیا یې نوم نه اخلم د ما یوې خبرې ته خو غوږ ونیسه زیاتي بیا د څه شي خبره ده حادثانې د لور خبر مې درته کوله ګل د په مخ دا خبره نوره زړه شوه زړې نغارې به راته نه ډنګوې دا پیاله را ډکه کړه سړیه دا د شرم خبره ده سبا به کله راپورې خاندي څوک خاندي دلته خو څوک نشته زه او ته یو څوک نه خاندي خو ما هم دا خبره کوله چې په دې کلي کې نور ځان پورې خلک نه خاندو دلته خو د نغارې وډنګولې خو په کندر کلي کې لا ځان او نختر تر اوسه خبر نه دي وعلیکم سلام ماما په خیر راغلې
وای ماما در باندې څه وشو د کورونه د تاسو په منځ کې جوړ کړي دي لاس ته راونیسه راځه په هغه لښتۍ کې پښې او پیسې ومینځه لږ ځله هغه لښتۍ کې بچیه ځه راځه واره زمانه آخره شوې ده د خلکو حرص ډېر شوی دی تا خو هغه پوله ولیده که نه چې دې څومره نرۍ جوړه کړې وه او ماما ومې لیده ته راځه په دې ویاله کې د پنسې پښې دې ومینځه الله صبر وکړه بچیه لاس مې ونیسه نیولی مې ده ماما ونه غورځېږي ګوره ښه دا راځه دا ماته راکړه خوشي دا راځه ګرمي وروره د کلیوالو سترګې وږې شوي دي نو دې تورو خاوره به ماړه نیسي څنګه یې کوې شیطالو ماما خپل سري ډېره شوې ده د مشرانو خبره څوک نه اوري کشرانو چې څه وکړل هغه کېږي خانمینه وروره مونږ ته په مخ دا پټی د چا دی هله شیطالو ماما ماته خو ستاسو پټی ښکاري څنګ ته یې د شانور پټی دی وایم ګل د په مخ شانور ته د خدای انصاف ورکړي دا کار د کولو و زه اوس هم دې ظالم نه پوښتنه کوم چې دا ولې و ماما د شانور پټی نه دی ستاسو پټی دی ستاسو د شان زموږ پټی دی هو شلتالو ماما دا څه در باندې شوي دي په ویالې کې خو به نه یې ولیدلی بدمرغه دا ته یې ها ماما څه ګناه کړې ده که نه ماما اوس ما څه کړې چې په وړه کړي باندې موړ نه سې په سټولی نه مړېږي ګل د په پښتو ساده په پوله په کنګوان ډک کوې و ماما د خدای لپاره یو ځل خو ما پوهېږه چې ما څه ګناه کړې ده بیا مې که وایم رضا دې خپله ده چې وایم مې که غره به یې او د پولې پټی به بېرته سوره واروې نه والله چې وژنم دې ماما پرېږدې شوبه مستیاره و مستیاره یا دا ته چېرته یې و دا ته چېرته ورکه شوی دا باندې کلي کې ته څه شي شور ماشور ده څه شی تور دی واښه زه اوس تور او سپین پسې مه ګرځه زر شه ځان تیار کړه ولې څه خبره ولې دا د باندې دا د ډول او سورني غږ ته نه اورې ما ته کوڼ وی خو ته په خپله کڼه یې اورم یې دا د څه شي ډولو ترنی ده دا ما راوستلې دي د څه شي دپاره دې راوستی دا خو دې کلي کې خیرات وکړه اوس ورپسې نغارې هم ډنګی ولې ونی کلي ته به نه دی راوستی کنډر کلي ته له ځان سره بیایو سړیه تا خو به دا خبر په کور کې یوانې ما سره یاده کړې وه ولې په خپل سر دا د لیونو کارونه کوي لیونی ته او که زه ګل د په مخ پرون تا په خپله را یاده کړو چې یو ځلې به کنډر کلي ته لاړ شو دا خبره به زاڼې او نختر سره یاده کړو ما درته
وویل د ډولو سورلي خو مې درته نه ول ویلي که نه ګل د په مخ ډېرې خبرې به نه کوې زر شه په توده کې وایي سړه مه راوله ارځه جامې دې بدلې کړه ځه که هله د مجبورۍ به در سره لاړه سم که نه د تا کارونه مې ولاکه خوښېږي زه به دلته انتظار وکړم زر کوه مور جانې ډوډۍ وخوره زاړې لورې ډوډۍ به د لږه وروسته تیاره کړې وه د ډوډۍ نه مخکې به ضروري کار و ښه د پلار جانه ډوډۍ وخوره د ډوډۍ نه وروسته خبرې کوو خو وایي ماما ډوډۍ سړېږي ته بسم الله کوه ګل د په مخ تاسو خو پوښتنه ونه کړه که نه چې د ډوډۍ نه مخکې ضروري کار څه شی ده زیاتې زه به یې تاسو ته ووایم اخترګل پلاره وای سړیه ورځ اوږده ده ډوډۍ وخوره بیا به خبرې وکړو واخیستئ ګل د په مخ وایي اول خوند وي بیا شخوند دا د خولې خوند ولې راته خرابوي هوښیاران وایي چې اوګره دې وي توده دې وي د ډوډۍ نه تېرېږو ووایه څه خبره ده ګل د په مخ ډوډۍ به وخورو خو د ډوډۍ نه مخکې زموږ دا خولې خوږې کوي څنګه خوږه زه خو پوه نه شوم زیاتې لکه چې ته دا د فیل په غوږ کې ویده یې دا د باندې ډول او سرنی مې څه دپاره راوستلی و پلار جانه ماسی دې شوی ځکه دې راوړي زاړې لورې ګل د په مخ نیمه خو دې ویلې خو دا نیمه به زه درته ووایم خو چې زموږ دا خولې خوږې کړي ماما دا نیمه خبره زما دپاره ووایه زه به ستاسو خوله خوږه کړم ګل د په مخ که خوږه نه وای نو ما دا ډول او سرنی څه دپاره راوستلی دی هوښیاران وایي که خاوره اخلې نو د غټ ډېرانې واخله نو په دې خاطر زیاتې ستا دغه لور به د خپل مسیح په نامه کړه وی پلار جانه دا ته څه وایې بس تا ته حاجت نشته بچیه د سړیو خبره د سړیو سره وي
سړیه پام دې نیسه چې پیاله درنه وانه وړي. څه شی راوړی دی؟ څوک یادوې؟ څه یې نه دي راوړي، ما درته ویل چې پیاله درنه وانه وړي. پامه دی ګل د په مخ نن ډېر ستړی شو. هسې د ځان ستړی کړه، بني ادم په دې ځینو کارونو ښه نه ښکاري. زیاتي بیا دې راته دا د غم سرنده راواغسته. ګل د په مخ پرېږدې مې که نه دا چای ولې راباندې ځاروې؟ دا د جایز کا خو ما سره لویه سودا ده. سودایي به ځانه نه جوړوې وښځې. ګل د په مخ هوښیاران وایي که ګیلې کوي ګیلې ډېرې که بانې کوي بانې ډېرې. واچوه تم ځان ته چای واچوه چې ستړی شوی. د ما زړه ستړی ده، هغه هم د تا د لاسه. ولې زما د لاسه وا کمبختې ما څه کړي دي؟ ما د چا شته فصلونه ریبلي دي؟ پردي فصلونه دې نه دي ریبلي، خپل دې وریبه. د دوه مسیانو ځون دې تریخ کړ. ګل د په مخ زه چې زمری له غوږو ونیسم ته وایي چې ګیدړ دی. سړیه دا د زمري د ګیدړ خبره نه ده، دا د ځونډي د ځون خبره ده. د ځون وښځې ځونډی مسی مې چې دی زمری دی زمری. دې نه دي اورېدلي چې وایي د باز له ځالې باز الوزي. تا خو د باز سترګې په پټو سترګو وتړلې. ځونډی خبر نه دا ورته 2 ورځو جلۍ په نامه کړه. پټو سترګې ولې ورته وایي وښځې؟ په رڼو سترګو مې دا کار وکړو. تا ته مې میراث خواره پیدا کړل. د زمونو نه خو داسې نه جوړېږي. زه خو وایم چې ځونډی به هېڅکله دا خبر در سره ونه مني. وښځې دغه د لاس 5 ګوتې دي که نه سره برابر نه دي. دغه اختری چناری به راته ځونډي سره په یوه تله نه تلې. پرېږده چې دا چای وڅښم. داروګه څه بلا ولی وایي پړه زر کشوه چې ما سره ګوره زموږ په سر باندې ولاړه ناوخته کېږي بیا د ژوبلۍ ګرمي ده. پرېږده پلاره خیر ده دا به سبا وکړو چې په ما مکتب ناوخته کېږي. پرون هم غیر حاضر سوی یم. وایم پړه زر کشوه پرون مکتب ته نه وې تللی. شتالو ما درته نه دی معلوم. پرون مې راته لګیا و وایي که ته دهقانه نه شي کولی چې زه یې بل دهقان ته ورکوم ونیسه. معلم صاحب بخیر بخیر ستړی مه شي. دغسې دې خوا راواوړه نصاب راته خرابوي. وله کلاسو کې د زور نشته وایم کشه که معلم صاحب ستړی مه شي. ژوندی اوسې ته ستړی مه شي. ملنګۍ څه خواري لرې؟ معلم صاحب ګله د خوارانو به نوره څه خواري. دا دی ګورې چې ترکارۍ د جوهې جوړوم. داروګیه ته مکتب ته نه یې تللی؟ معلم صاحب پلار مې ویلې چې نن مکتب ته مه ځه ما سره کار وکړه. ملنګیه تا خو مکتب ونه وایه اوس غواړې چې تاروګیم د مکتب نه راوګرځې؟ معلم صاحب خپله پوهېږې چې زه یې وزره یم. د کار په وخت کې مې شلتالو ما ته ویل چې دې پټي کې به کوکنار وکړم خو هغه پرې نه ښودلم. اوس خو یې شاړه هم نشم پرېښودی څنګه وکړم؟ شاړه مه پرېږده خو زوی دې مه شاړوه. ګوره د شفتالو محمد دا کار مې ډېر خوښ شو چې په خپله ځمکه کې کوکنار یې ونه کړه. معلم صاحب کتابي خبرې په کتابونو کې ښې ښکاري. دې کیسو پسې مه ګرځېږه. په کوکنارو کې نغدې جغدې پیسې دي. خو په دې پیسو زموږ ځوانان مري او تباه کېږي. که زما منې خپل زوی دې مکتب ته ولېږه چې بېرته راغی بیا به در سره کار وکړي. تاروګیه زویه ځه لاړ شه کتابونه دې واخله چې مکتب ته لاړ شه ناوخته کېږي. پلاره اجازه ده چې لاړ شم؟ څه وایم زویه د معلم صاحب د خبرې زور څوک نه لري. ورځه لاړ شه. وی خشو شلتالو ما چې په حجره کې. سلام علیکم. وعلیکم سلام. هو ملنګیه دا ته چېرته ورک یې؟ تاروګی به درپسې یو ساعت دمخې در ولېږه. بیخي د رګ نه نشته ګل دی په مخ. ورک نه وم ماما ژرندې ته مې ستاسو غنم وړي وو. غنم یې وړي وو؟ چا وړي وو؟ چا نه و وړي ماما ما ستاسو غنم ژرندې ته وړي وو. دغسې وایه. ملنګیه بچو ته خو داسې کار وکړه لږ رانږدې شه دغلته نږدې شه دغه پښې مې لږ راکاږه
لږ په قراره کېکاږه دغه سبیل مړی دغه وزیره پسې مې راواغست په قرار ټک یې وکړو رښتیا چې هوښیارانې ویلي که نه چې ځواني یې ونه شي نه چې همیشه یي دا څه وایې ماما همدا اوس هم تر ماته کړې زیړ خوړي دي همدا اوس ماما یو بل واده سړولی شي په قرار یې وایه ورورو چې مستیاره یې وانه وړي ګل دی په مخ رښتیا ماما یوې خبرې ته راغلی ومه ګل دی په مخ ته دا نورې خبرې پرېږده دا د مخکې دې راته څه ویلې ما خو څه نه دي ویلي ماما اره خو یاره وایم چې د شیطان سټ دی ګرولی دی ښه په قلار دغه په خبره لکه اصوله چې دغه درد لږ قلار دا دی ماما دقسې بچیه شفتالو ماما خبر نه یې د څه شي ده هغه زموږ په خوا کې د شیرجان پټۍ درته یادومه شیرجان یې پګره ورکوي که زما منې شفتالو ماما ډېر ښه وخت او ښه ځمکه ده پګره ترې ونیسه وایې خلتې ملنګه ګل د په مخ باندې زیری به راته نه راوړې ښه پوهېږې چې ما سره پیسې نشته چې ګیرې پسې مې برېت وسوځېده خو به دې ماما برېت خو دې روغ جوړ دي که نه وایې ملنګه په چې عقل کم وي ته دې په کور غم وي تا خو زیاتې ولیدې که نه چې ټولې پیسې رانه په خیرات کې لاړې یاره شلتالو ماما که خفه کېږې نه یو خبره درته وکړمه ملامت په خپله څنګه زه ملامت یم ها ګوره که نه ما درته په پټي کې کوکنار کرل تا پرې نه ښودم اوس به ښې پیسې د سره وي د همغو پیسو باندې به د شیرجان ځمکه ګرو کړې وه کم وخته ملنګه ګل د په مخ څه ځل بېرته وي چې دا کوکنار به راته نور نه یادوې بیا نه وایم ماما خو کاشکې دې یو چرک پې وهلی و یو چا نه به دې پیسې پور کړې وي او دا ځمکه به دې خپله کړې وه ماما وا ملنګه پور اسان دی خو خلاصول یې ګران دي تا نه دې اورېدلي چې هوښیاران وایي اول خدای زورور دی بیا دویم د خلکو پور ولې ما په غم اړوې چا سره خوښه دې ماما ګوره داسې ځمکه بیا په ټول کلي کې نه پیدا کېږي یو فکر پرې وکړه مستیارې دغلته یې موزه مې ولوشله وزه پرېږده ته راځه دا صندوق ولوشه صندوق څنګه ولوشم زړه سوې خو په نیمه نه سوې له نیمې نه د مختب چې شی ده ګل د په مخ ته دا صندوق وګوره چې څومره پیسې در سره دي پیسې له کومه شوې پیسې خو تا په ډانګ ووهلې اوس لا پښتنه هم کیسې پیسې ګل د په مخ په ډانګ مې نه دي وهلې تا ته مې کور کې میراث خواره راوستل بیا نو ولې ماته د پیسو وایې انصاف دې روزي سه ګل د په مخ نن خو سمسور مرچکه یې رښتیا زما نه هېرو چې پیسې خو رانه ټول په خیرات کې ولګېدلې ودې نه ویل چې پیسې دې څه ته پکار بس مرغۍ وه له ګوتې مې والوته هغه د توت پټي څنګه درته یادوم د شیرجان پټی ملنګي راته وویله چې په ګراوې ورکوي اخترګل پلاره بدمرغه ښځې سل ځلې مې درته ویلې په ژبه مې درته ویښتانه شنه سول چې دا د اختري نوم به راته نور نه لې سړیه څنګه وکړو داسې هر څه ونه ووایې له ژبې مې نه ولیږي ګل د په مخ د نااهله اولاد نه اولاد کوي رښتیا چې ویلې دي پوه شولې چې اکثر اولاد بابا ته ځي خو دا یو نیم پکې ماما ته ځي د اخترۍ ماما خېلو ته تللی د ما په پلارګانۍ څه سوي چې هر وخت یادی پرېږدی ګل د په مخ هغه خبره شو چې پورته توکم برید ده لاندې توکم ګیره ده ما ورته په دومره ځمکه او جایداد څه کوو خو بس هغه ځونډۍ ته به مجبور یم چې خپله ځمکه ګرو کړم نو ځمکه ولې ورته ګرووې نو څه وکړو د سپال خو به څه خپل پوځ یې پاکوله ته نه ده اخیستی که نه خو ورته به یې وړو که نه هو نو څنګه وکړو اوس خو راته غاړې ده بس ته خو پوهېږې که نه چې په ښار کې مصرفونه لوړ دي که خالي جیبونه لاړ سو هسې نه شیان مو لاړ نیسي دا به څنګه شي ماما ولې و بدبخته بیا څه پیټه در باندې ولېدله چې خوله وازه وازه کوې خو سر خو به دې نه وي مړ ته دا لاس دې راکړه ماما چې به چوی کوه خواشه ګل دې په مخ داسې دې خوړلي دي چې اسموی نه سې دا د مکر وخت کې به راته نه تویې ماما که دا خبره رښتیا وي نو خوړه دې به مې ځان شي
دا د څه شي خبره ته راته یادوې ګل د په مخ دا ژورې ژغورې سره مه ګډوه ځه ښه راته ووایه واوې اورېدل ماما چې ته خپله ځمکه ګرووې لا حول ولا قوة ملنګیه ځمکه زما ګروېږي او ژړا او فریاد نه پکې کوې څنګه وکړه ماما همدا ستاسو په مځکو مې ګوزاره روانه ده ای شلدارې ماما ما ګرو که خو ځمکه چاته مه ګروه خواشه بدبخته اوس ولې تا څوک په دوه توت هم نه اخلي ګرو خو لا په ځای پرېږده هی رښتیا یې ویلي دي چې د پادوان نظر په خپله غواوي د خپل دهقانۍ پسې ژاړې شلدارې ماما په دې کلي کې خو زه همدا ستاسو دهقانۍ ته پروت یم که نه نو دلته زما څه دي مه خفه کېږه ګل د په مخ بنده په خپل وس پړ دی چې زما وس ورسېږي سپین میدان ته دې نه پرېږدم هو سپین میدان یې ماما دور که سپین وي چې ځمکه دې ګرم کړه خو زما د لاسه ووته شفتالو خانه د تالو غوا مچه ده که نه د شیدو چای به مې درکړی وه کور د ودان ملک صاحب ګل د په مخ دا د شیدو چای چې ده سهار او مازدیګر خوند کوي د ورځې ښه نه لګېږي بلکل مننه چې خفه نه سې ګل د په مخ ملک صاحب ولې به خفه کېږم د دوست په نغري چې وچه ډوډۍ وي موږ ته پولاو دی پولاو دا څنګه دې خوا راپېښسلې ملک صاحب زیاتي هوښیاران وایي چې تشه لاسه ته مې دښمن یې بس دغه دښمن ستا تر حجرې پورې راورسولم مقصد دې که پور وي زه تا نه زیات په دې دښمنۍ اخته یم ګل د په مخ په دې خبره مه ډارېږه پور در ځنې نه غواړم هغه هوښیاران ویلي که نه چې پوره ورک د کړه دوه کوره دا د پور خبره وزړه شوې ده ملک صاحب زه راغلی یم چې خپل دغه ځمکه در باندې ګرو کړم کومه ځمکه په ګرا ورکوې ګل د په مخ ملک صاحب هغه د توت پټی نه ده ستا د پټي تر څنګ نو هغه مې غوښته چې ګرا یې کړم شلتالو خانه دا له ګراوه ډېر جنجالونه دي دا به د بیخي بیقت خرڅ کړی وه ځان به دې ترېنه خلاص کړی وه ګل د په مخ ملک صاحب خرڅولو ته مې زړه نه دی په دې چې هوښیاران وایي که نه کله وي کله نه وي او دا زما د پلار او د نیکه هډوکي دي ګوندې خدای یو ورځ مې بیړۍ به مې وچلېږي او بېرته به یې راخلاص کړم شوتالو خانه څوک دې ورته پیدا کړی که نه ګل د په مخ ملک صاحب چې پیدا کړي مې وای نو تا ته څه ته راتم ما چې ځان سره فکر وکړو چې اول حق ستا ده په دې چې په ګاونډ کې مې پروت وي او بله خبره دا چې هوښیاران وایي چې ټغر هلته خرڅ کړه چې بېرته پرې کښېنې موږ دپاره خو د ناستې پاستې ځای ستا دغه حجره ده که نه شوتالو خانه زه به یو فکر پرې وکړمه ګل د په مخ ملک صاحب خو یوه خبره پکې شته شوتالو خانه د تا له خاطره به زړه ښه کړم چې تا لاس بنده که د ما د ځمکې خپله خواري ډېره ده ګل د په مخ ملک صاحب څه غر درته نه ږدم خبره دا ده چې دغه پټی به بل چاته په دهقانۍ نه ورکوي زړه دې ده چې زه په خپله دهقاني وکړم نه ته دهقاني مه کوه خو دغه ملنګی له دهقانۍ نه مه خلاصوه لکه دا وړی شړی نسلې زه مځکه په ګرو نیسم ملنګی په ګرو نه نیسم وی پلارجان مې راغی
غنم پاکای لوري و مور جانې وړم خلاص شوي وو نختر د ګاونډي کره تلله چې خر ترې نه وغواړي اجران دې ته ویسي راځئ مورې دې خوا ته راشي راځه مستیارې راځه څنګه ده مسۍ نه څنګه ده شکر دا ډېر پکې دغه ولکه چې دا ګاز پکې زیات هغه دی نختر هم راغی و ماما مې راغله ماما ستړی مه شي خیر دی سي ګل نه په مخه خپله پخه خپله بڼه پېژني راغلو چې خبر مو واخلو څنګه خر د پرېښی او کوټی نه رامخته کړی ها ماما مور پلار یې نه و زوی مې ورته راوسته ښه دې وکړو بچو چې دا دې راوسته چې ستا هغه د کور ستونزه پرې حل سي خیر اوسې ماما جانه خدای راته وایم چې ته څنګه یې بس شکر دی نختره بچو عمر دی تېرېږي هغه پخوانی زور چېرته راپاتې دی که نه د هغه کوسکي نه تر دېزې پورې په دوه درې دمو باندې راغلو راځه بچیه کښېنه چې ته به ستومانه ماما ته اوس هم مانه تکړه ځان ته ورشه لږ د شیدو چای دم که چې پلار دې د شیدو چای څکي لورې شیدو چای مه جوړوه پلار دې د ورځې تریخ چای څکي یوازې سهار او مازدیګر ورته شیدو چای جوړو زیاتي نختره بچو تا ته کار نه باسم ګل دی په مخ زه او ماستیاره راغلي یو چې ستا نه یو څه مرسته وغواړو ولې نه ماما په ما امر وکړه د ورځې څه په توره شپه دې خدمت کې یم زوم له زویه کم نه وي هوښیاران وایي ګل دی په مخ چې لاس مات سي غاړې ته ځي اوس زموږ دا مات لاس ستا غاړې ته راغلی خدای دې نه کړي ماما چې مات وي ستا لاس تل زموږ په سر وي اخترګل پلاره وی نه چنارګل پلاره خبر مه اوږدوه نختر زوی به مې کار لري نختره بچو خواښې دې صحیح وي ستا به څه کار یې ګل دی په مخ موږ راغلي یو چې یو څه پیسې موږ ته په پور راکړي ګل دی په مخ څنګه چپ پاتې سوې که در سره وي نو موږ دومره بیا نه ماتلیږو ماما چې د ما سر دې غوښتی وی او پیسې در رانه نه وی غوښتی ځکه چې پیسې را سره نشته ده نختره زویه که نه وي څه پروا نشته ته صبر وکړه یو څه چاره به یې وکړو ځانې ته ورشه اګانه دې له صندوق نه راواخله وسړیه زه ګاڼه مانا کله لرم یو جوړه غوږوالۍ او دوه ګوتې هغه مور مې راته راکړي خو زه همغه راوړه ځاڼې لورې پام کوه چې رایه نه وړې پلار دې فکر کو چې تاسې به یو څه پیسې مایسې ټولې کړي مستیارې نه څه خبره ده زیاتې زه خو ستاسو په خبره باندې پوه نه سوم سړیه دې خوارانو سره څه نشته نختر وایي چې د زاڼې غوږوالۍ او ګوتۍ راوړه نه ګل دی په مخ زه څنګه خپل د نور ګاڼه اخلم ها ای مستیارې ما او تا طالع نه لرو چې په لوی دریاب لاړ شو نو دریاب را باندې وچېږي خیر ده پرېږده یو څه چاره به وکړو
ناستم دادا ما ته وګوره د دې یو دوه وختو دي جار سم زه دې خو ما ته وګوره چې په دې دندې ماړه سم دې خو کله وخت دې کم سې کم درته نه مورې کوم څه کوي ما فقط وختو کې بلاس هره باندې خلک دي زویا پام کو په دې دوه وختو دې پلار مخې ته لاړ نسی ولې مورې زه خو ستاسو لیدو ته راغلم پلار چې ما وګوري څومره به خوشحاله شي وې زویا پلار دې لیونه سوی ده که په دې حالت دې وګوري ژوندی به دې تناره ته واچي دا ته څه وایې مورې پلار به مې ولې ما په تناره کې اچوي زه چې وړوکی وم هغې ته څومره ګران وم کله به یې په غېږ کې نیولم کله به یې په اوږو کې نیولم ټوله ورځ به یې ما ته چکر راکو زویا هغه وختونه اوبه ویوړل ته هم په کور کې نه یې د پلار له لاسه زه په سور اور کې ناسته یم مورې دا در سره منم چې زما د پلار جوړه په خارج کې هم نشته زویا ماستیاره او ماستیاره ګل د په مخ ته د څه شي بوی دی وی خاورې مې په سر شوې ډوډۍ مې ټولې وسوځېدې سړیه که دې ما منې دا بېجایه تاوانونو نه تېر شه ما چېرته بېځایه تاوان نه کړي ګل د په مخ په ما دې د جوارګر ګمان کړی زیاتې ما چېرته پیسې ورته اچولې چې ته دا خبرې کوې سړیه ته پوه نه سوې ما د ځونډي د دسمال خبره کوله زیاتې دسمال نه د مقصد څه دی بل مقصد مې نسته خو د دسمال د وروړلو لپاره په سود پیسې مه اخله ګل د په مخ په لاړه باندې پکوړې نه پخېږي هر یو کار ذاته دود او دستور لري دستور در سره مانم اوس هم په لاس کې شی نسته ګل د په مخ هوښیاران وایي چې زما تر سره دې شي تېره خدای دې نه کړي دنیا ډېره شکر فضل د خدای په کلي کې ډېر جایداد لرم ما ورته څه ګورته وړو جایداد به زه څه کوم خدای دې ډېر درکړي کومه پیسه او ټنګه چې په کور کې وه ټوله دې په کلیوالو وخوړه که هغه دې نه وای مصرف کړي اوس به دې په ډکو جیبونو د مسجد اسمال ور وړی و ولې ونه د کلي سیالي مې په ځای کړه او ګوره زه او باز یم بې ګودره نه ګډېږم سړیه د ما یوه خبره درته مې وکوله زړه داسې منې که نه منې وښځې ګل دې په مخ بې ځایه اندېښنې مه کوه زړه به سې دوه ورځې دنیا ده هوښیاران وایي چې نه به ناصر خان وي او نه به تل ناصره خان بیا د ما او تا نه څه پاتې ده ګل د په مخ مرګ او مردن دی هسې نه چې ما او تا به خپل دغه د مسیانو خوښۍ ارمان ګور ته ویسو ته م ښه وایه سړیه وایم چې په پیر د رحمت نیسه چای دې وڅښه
وایم چې غم به نه کوې چې خدای پاک راته پیسې راکړي دا خو سپین زر دي واخیزې د سرو زرو ګاڼه به درته واخلم د سرو زرو زه څه کوم په ځوانۍ کې د راته وانه خښتل زربډۍ کې مې نه دي پکار واخیزې چې بیا دې بل ځلې د خولې نه دا خبره وانهورم ته دې خوا وګوره ته ما ته اوس هم 14 کلنه مستیاره ښکارې وشرمېږه ګیره دې سپینه سوی مسوی خاوند دی چې داسې ده ګل دې په مخ ته هم د لمسو انا یې وې په ما څه شوي دي په تا هېڅ نه دي شوي ما ته انا وې زه له وړکۍ جلۍ وم تا ګیره کې سپین لګېدلي ول ګل دې په مخ زما نه ستا د سر ویښته ډېر سپین دي دا چې تورې ډکریزې پې لګئ هغه جلا خبره ده ویښتان مې ستا د لاسه سپین سول که ودرېسې تا سره څه نادودې نورې وعلیکم السلام ماما که د نسوارو دوکان په کار وي همدې راسته کې څو دوکانه وړاندې دی څه شی د باندې دی ګل د په مخ ما خو د باندې څه ونه لیدل څه راځه راځه ماما جانه راکه لاسي راځه خیر اوسې دغسې راځه راځه ماما جان دغلته کښېنه کښېنه دغلته ماما جانه که ګاڼه ماڼه اخلې بل چېرته مه ځه چې غولوي دي ما سره اصلي سره زر شته دي ته وګوره نام خدا څه ډیزاینونه دي چې په نورو دوکانو کې هېڅ نشته دلته وګوره هلته وګوره نام خدا دخ ګل د په مخ سرو زرو وس به نه رسېږي د سپینو خبره کوه څه سپین زر که سپین زر دې په کار وي له ما سره اصلي سپین زر دي ته وګوره نام خدا د ډیزاینو ته چې په هېڅ دوکانو کې نشته داسې ډیزاینونه ده ګل د په مخ په دې ورځو کې مې لاس تورې پیشو سټلې ده ما خپله سپین زر راوړي چې ته یې واخلې ته خو یې راوښیه ماما جانه ته دا لاس مې دغه ښه زه به هم دا سره همکاري وکړم ویز پړه ویز پړه سوچه سپین زر دي پخوانی نن سبا خو هر څه ګډوله دي دا د ویې ګوره یاره کاکا جان خفه نشې د سپینو زرو مزه دې نشته پوه نه شم په خبره دی مقصد دې څه دی ماما جان سوچه نه دي لرزه نه دي چې اخیستې دي ته یې تېرېستلی یې زما پلار دې خدای وبخي دغه ګاڼه ستا د پلار نه زما مستیاره ته یې کوژدې دپاره اخیستی و یاره ماما جانه دا زړې شجرې پرېږده اوس دا راته ووایه چې بیلونه یې درسره شته او که نه څه شی ګل د په مخ په بېله کولنګ څه کوې ته زرګر یې که بزګر یې به مچیه بیل نه وایمه بیلونه کاغذونه یې درسره شته او که نه ګل د په مخ ته کاغذونه اخلې که ګاڼه اخلې ماما جانه مقصد مې دا دی چې زه د غلا مال نه اخلم څه ته ویلې زه لکه چې تا ته غل ښکارم په دې سپینه ګیره ته ما ته غل وایي ګوره ای سړیه دا مې وږه خوړله ما مې ګوښې نه پرې وږې بوی ځي ماما جانه زه څه خبرم چې وږه دې خوړلې ده او که ملی زه د غلا مال نه اخلم پوه شوې او که نه ګل د په مخ د غله بچیه ته ما ته غل وایې هغه چې مرداره خوري مخوکه څنډې خو ته راته په مرداره مخوکه تاسې بې روا خبرې کوې کارغه په خپله یې ووځه له دوکانه چې نور خریداران راځي ووځه کڅوړې مې زاړه دي هډوکي مې درانده دي په دغه ځای کې به دې درته سم بده کړمه دا څه د هډوکو دوکان نه دی پوه شو که زه کوم کباړ دوکان ته لاړ شم ووځه کې مه کوه چې په خدای داسې دې وهم په دا مخ باندې دې وهمه خوښه مې کرته زیاتې تا زما په ژوندنې دې وړه کړي در واخله وی ماما څنګه یې
ناست لکه چې جناب مچې جوړ فخر جوړې شکر ده کېنه وروره جوړې خیر دي شکر ده فضل د خدای خیرات شکر ده فضل ماما ورځ ده تېرېږي نو او والله تېرېږي غریبۍ ورځې دي وروره بدې ورځې فضل ماما هغه وړاندې شفتالو ماما نه دی او دغه خپله شفتالو ده او وروره ګله دغه څو ورځې کېږي چې ډېر بوخته په دا کارو کې سره کې نه ښکارېږي زه خو زندګر یم بې خبره یم سهار راسه ماښام ده هی چې رښتیا د ټول عمر د په ناخبرۍ کې په ژرنده کې تېر کړی شفتالو ماما په دې کلي کې ډېر نوې نوې خبرې راپرسېدې کړي رښتیا وایې هو خو دا ماته م وایه خنیله وراره څه چل ده که نه څه زه پوه شم خپل قابلي لمسي ته په کلي کې کوژده کړې ده رښتیا ده دا سړی خو ماته ناغه ده والله چې شیریني مې نه جناخي چې پرېږدم یو دقیقه ته خبر دی شیریني د وخته خوړلې ده څنګه مې خوړلې ده شیریني لکه چې څو ورځې مخکې د شفتالو ماما خیرات ته نه وې تللی خیرات ته نه وو تللی ورورې وه کاسه سروای دلته راولېږله د کوژدې علاحده کار ده د خیرات علاحده کار ده هماغه یې د لمسي د کوژدې شیریني وکړه ټول کلیوال یې غوښتي وو ټوکې ورته کړې ده د لور د پلوه لمسۍ ورته په نامه کړې واه بل واده هم دغه ده رادراک ده خدای خبر شه فضل ماما چې دا واده په ژوندون ما او تا وګورو وخندېده لږ سره کوي د خبرو ته پام کوه بیا درته وایم چې لیلا ورني کې ده میاشت لا پوره نه مستیاره و مستیاره ګل د په مخ لوټه څه ته جاړو کوې ته راکته سر جوړه جامې مې راوړه وای دا څه در باندې سوي ونه نه خو به نه یې ولیدلی ونه کې څه بلا غواړم ښځې راکته څه درته وایم مازغه مې خراب دی بدبخت دی وسړی دا په تا څه شوي ته خو یې ما ته ووایه که نه ګل د په مخ ډېرې خبرې پرېږده ته زر شه جوړه جامې مې تیارې کړه چې غاړه ته یې واچوم زر شه که نه ولې راته ګورې وسړیه دونه خو راته ووایه څه تا باندې څه شوي دي دا جامې مې راوړه ډېرې خبرې مه کوه په دا مخ باندې داغونه یې چشي دي زه بل سوی خو به نه یې ګل د په مخ زه روغ رمټ یم دا د زرګر د وینې داغونه دي داسې څوک ورته په داخله ورکړه که نه چې چیت چخ پیت مې کړ لکه چپلي کباب دا ګاډه ماڼه دې واخله وی سړیه خرڅ نه سول یاره وایم چې خرڅېدم خو په داسې بني ادم باندې مې زړه نه و چې پې خرڅ کړم نو په څه دې ورسره جنجال سو ګل د په مخ راته یې ویلې چې کاغذونه یې راوړه هسې نه چې د غلا مال نه وي خدای دې دا وشرمې خو تا به ورته ویل څه کور نه مې راوړي نو ما خو ورته ویله که نه چې زه نه غل یم او نه د غلو مال یم زیاتي په همدې مو سره واړول او ما پښه په دې وینو لټ پېښ کړه درته سړیه ښه ده بلا و برکت یې نه و شکر ده چې دې کلي کې خلکو ته ونه شرمېږي شکر دی شکر دی شوي دي پروا نه کوي نوکان نه لګم لکه چې نوکان مې لوی شوي دي چې نوکان دې غټ شوي دي ګل د په مخ ما پیالالوي ته چې خپل نوکان نشې سمبالولی نو دا زما پټې ځمکه به څنګه سمبال کړي دغسې نه ده شلتالو ماما ورشه پوښتنه وکړه په ټول کلي کې زما غوندې دهقان نه پیدا کېږي بس ډېرې باټې به راته نه وهې ته چې وړوکی وې ډېر لا ښه وې چې غټ سوې غټ وایه درنه جوړ سو ګل د په مخ هوښیاران وایي چې ازغی وړوکی وي تېره وي او چې غټ سي پوس شي ازغی راته مه وایه ماما ملنګي ته ګل وایه ګل څه شی بل دا بل لا څوک دی بل نه ماما ما د خپل ځان تعریف درته کوم بس که ګل د په مخ تعریفونه د خپل په مخ نه منم نو کله یې منې ماما بس که تعریفونه د هغه په مخ منم ګل د په مخ چې زه نه اوسم ستا ټول کاروبار سم وي خبرې او که نه چې زه کابل ته روان یم په دغه ورځو کې ماما ما هم کابل ته درسره بوځه
تا څنګه کابل ته بوزم دا چې کابل ته بوزم نو دغه دېخاني دا به چاته پرېږدم په بې برغولي دیګ کې هر څوک بیا څمڅۍ وهي زیاتې چې دا پیسې مې لاسته راغلې ګل د په مخ په تګ بدل یم د چینارګل کله بځې کنه ګل د په مخ دا د چنارګل نوم راته مه اخله کنه که زنډی لمسی به هلته نه وی په هغه خوا مې ورته نه کتل هو زیاتي هوښیاران وایي چې یار د کوڅې تېر کړه رنګ یې هېر کړه زامنه زه هېر کړی یم ماما بیا زه راځي او که وړی همالته په ښار کې تېری ګل د په مخ چې وس مې ورسېږي یوه شپه هم نه تېروم او بیا د بنده او د خدای یوه نه ده که چېرې شپې مې واوښتې نور دا هر څه کور مور مال په تا سپارم هوښیاران وایي که نه چې مال په دهقان وسپاره ګل د په مخ دهقان په خدای ته بېغمه اوسه ماما زما د پلار هډوکي مې ستاسو په دې ځمکو کې سوړېدلي دي زما راستي خو تاسو ته معلومه ده حاجت د ویلو نه ده مستیارې خورې څه خواري لرې وی بابا بلې خورې ته دونه وخت نه وی لیدلې لکه یو کال ته مې نه وی لیدلې وی خورې ستا نه هر څه هېرېږي هغه ورځ مې خمیره درنه یو نه وړه لکه چې د لمسي واده ته بړستن جوړوې خورې خدای پوهېږي زه د لمسیانو وادونه ووینم داسې مه وایه خورې لا ځوانه یې کلونه لکه ورځې داسې تېرېږي د لمسیانو څه چې د کړواسیانو خوښي به لا ووینې خدای دې په خوله برکت که بابا ګله خورې هسې شا خبره هم ښه نه وي خو د اخترګل پلار زړه راکې شین کړی دې خبرو پسې مه ګرځه هر کور کې اوربل او لرګي ورباندې دي دسمال ته لمسی دې راولې او که دسمال لمسي ته دې وروړې سړی په پیسو پسې ګرځي چې پیسې لاسته ورسي دسمال کابل ته وړي خدای دې نیک او مبارک کړي ګلان یې وخوړې زړه ته مې نه ولېږي چې پیسې به لاسته ورسي چې پیسې پیدا کړي بیا په ډنګ ډول باندې شیندي له یو چا دې قرض کړي شلتالو خو اعتباري بني ادم دی خورې څوک چاته کله قرض ورکوي ځمکه یې ګراووله چا ورته پیسې ورنه کړې زرینې خورې چېرته یې شکر چې مې ولیدلې څو ورځې هېڅ پید نه وي ته راشه چې له نوې خبرې دې خبره کړم د څه شي نوې خبره زه نوې خبرې پسې ستاسې کور ته درتلمه تا کومه نوې اورېدلې ده اول یې ته ووایه بیا به دې زه له ډېرو نویو خبره کړم زه خو د نوې خبرې نه پوه نه یم که زه پوه وخت ستاسې کور ته زه درتلمه اوس ته راته وایه څه نوې خبره ده راځه چې خبره دې کړم وایه که نه نن مستیارې کره تللې وم بړستنه یې ګنډله یا بړستنه یې ګنډله البته خپل د مسي واده دپاره خلکو ته خپل ځان ښکاره کوه چې دغسې بړستنه ګنډلی شمه د مسي واده دپاره مې یا اوس پوه شلمه اوس پوه شلمه دا خبره ما هم ورته وکړه خو هغوی بل نیت لري د څه شي نیت د لمسۍ دسمال یې خپل مسي ته وروړي دغه ده دا بله خوشحالي ونه ویلې چې څه وخت یې ورومه دا نو د خره په ښکر کې ده خو د خر خو ښکرونه نه لري دا یې بله خبره خو هغه د شلتالو ورپسې ګرځي چې پیدا یې کړي خورې ستا په خبره پوه نه شلم ستا خبرې نن بل خیل ته دي بل شانې نه دي خو ته ځان په نیمه نه پوهیاوې د نیمې تېرېږه ما ته پوره ووایه بابو ګل خورې پوره یې دا ده چې پیسې ورسره نشته چې دسمال کابل ته یوسي شفتالو لالا سره چې په دې کلي کې پیسې نه اوسي چا سره به سیګا بابو ګل خورې مستیارې ویل چې پیسې ټولې په خیرات او ډنګو ډول کې لاړې په پور دې واخلي که نه په پور یې هم پیدا نه کړې بیا یې خپله ځمکه په ګراو ورکوله هغه هم چا په ګراو ونه نیوله دې خو ټول کله خپل ځان باندې وخندوه هغه هم چا په ګراو ونه نیوله هغه وخت به ورته ښه ورته معلومه شي چې دا خپله ځمکه خرڅه کړي همدغسې د کوزې پسې به روان اوسي یو روپۍ به هم جیب کې نه اوسي شلتالو خانه د ملک شډل خبره مې درته کوله زیاتې پرېږدئ ملک شډل په سړیو کې مه حسابوه لکه خښتې غوندې شپږ مخونه لري یاره مانه لکه چې تا ښه پېژندلی دی زما دا ګمان نه و چې دی دومره به نازوانه وي ولې څه نازاني در سره کړی زوی مې په ولسوالۍ کې تذکره اخیستله ګل د په مخ په زیره دې څه کوله زموږ په کور کې یو پنډه زیره پرته ده راغلی به مې چې ما به درکړې وه زیره نه تذکره
کنه دغسې وایه بیا څنګه شو او دې ناځوانه ملک ورته عریضه نه مو ورکوله هی شالوره بچو دا ملک شاډل په سړو یې کوي وایه مه حسابوه وایي په سیند کې خو کاڼي ډېرې وي که نه خو دغه یو نیم پکې سیري سلام علیکم وعلیکم ملنګي ستړی مه شې په خیر راغلې ماما دا چیرې کېدمه راوړه زما په سر کېده ګل د په مخ خو دغلته راوړه د شالور مخه ته کېده چای واچوه هی په تا به مور سر تړلی وي ها شهتالو خانه په ملنګي باندې مه په غوسه کېږه نام خدای ملنګی خو د ټول کلي خدمتګار دی را شالوره بچو هغه خبره ده که نه چې په یو ډله ورېرو کې میرجان پروت خاورېرو کې زه هم په یو ډله زامن المسو کې خدای پاک دغه ملنګي ته محتاج کړی ماما خدای دې مو محتاجه کوه که ته خدای مکه محتاجه شي نو بیا زما کنه خو به په کړه کچرګه بار وي بس که ملنګي ډېرې خبرې پرېږده دا چای واچوه او ورشه والکه غوږ څه خبرې ته ګل دی په مخ هغه غنم واخله پاک غنم واخله زړه درته ویسئ پاکې وړه که بېغمه شه ماما ټیکه شه ځه بېغمه شه و بازګل به یې درته بېواره وړه کړمه ډېر زغم مه کوه شالوره نیسه بچو دا چای واخله شهتالو خانه یوه خبره مې دا څو ورځې په زړه کې ګرځي د خیرات په ورځې دا خبره دې راسره سپینه نه کړه او تا مو نه ویل چې د کوم زوی لور دې د خپل مسي ته کړې چې په خارج کې دی د هغه لور خو دې ورته نه یې کړې زیاتې دفتري نوم راته مه اخله شالوره ګل د په مخ د زمانو نه مې څه خیر برکت نه دی لیدلی دا څو کاله کېږي چې مړی ژوندی ورک دی هغه د نفتري لور مې خپل مسي ته کړی شهتالو خانه د نختري خو اولاد نه و هغه لور له کومه کړه ګل د په مخ الله پاک اوس ورته یو لورکی ورکړې ده دا دې څه کړي شهتالو خانه لیونی شوی خو به نه یې وړه ماشومه چا دې غټ سړي په نامه کړې ګل د په مخ له مجبورې ورځې مې دا کار کړی ده لکه ګل د په مخ نه خیال کوه چې غوڅ مه لکې مه خفه کېږه شفتالو ماما نه دې غوسه ومه خو ته زما حق غوڅ کړی دی ګل د په مخ د څه شي حق مې غوڅ کړی دی اوس ته په کلي کې ځان حقدار حسابوې ها شلتالو ماما که حقدار نه وی اوس به مې ستا خدمت نه کوو ټوکه مې در سره وکړه د جنتي مسایه په ټوکم نه پوهېږي زیاتې د څه شي حق یادوې که د سرمن مې درته نه درکړی ووایه چې ناغی درکړم شلتالو ماما تا خو د خپل سرمن راکړی دی خو د زامنو ته نه دی راکړی ګل د په مخ بچیه زامن مې چېرته په کلي کې دي چې نه راکوې هغه بېله خبره ده خو زما حق دی ګل د په مخ زه د حق منم خو ته راته وایې چې درانده یې وتله ګوره د چناري کور په کابل کې دی خو اختری لا ډېر وخت کېږي چې مړی ژوندی درک ته شته چې هر چېرته وي خدای دې خوشحاله او آباده لري خو زما په حق به سترګې نه پټه شلتالو ماما ګل د په مخ ګوره د جنتي مسایه یو به بې لاره نه ځي او یو به بې ګودره نه ګډېږي شلتالو ماما زما پلار او نیکه دې خدای وبخښي پوه شې ما ته ډېر ښه کسب زده کړی دی د ډېرو خلکو سترونه راته ټیټ دي لکه ته ګل د په مخ دا څه ته ګډې وډې وایې ها شلتالو ماما ما دا ویل چې ګیره دې سپینه شوې ده خو دغسې وایه که نه هوښیاران وایي چې ځواني یوه نه شوي نه چابې شوي لږ دا کار راته زر زر کوه چې ناوخته ده شلتالو ماما زم بېرته خپلې خبرې ته راځم زم داسې بې لارې سړی نه یم یو څو کسان به راټول کړو زموږ په منځ کې به فیصله وکړي څه چې هغه وکړه ما ته قبوله ده ګل د په مخ زه در سره بې لارې نه کوم هوښیارانو ویلي چې په سله مې مړ کې په یو مې پړمه کې سمه ده شلتالو ماما څنګه چې ستا خوښه یي هماغه زما خوښه ده خیر ویسې لږ زر زر دا کار راته خلاصوه چې زما ډېر کار ده دغسې ته صبر وکړه ښځې دغه یو میخ پاتې ده چې دغه ټک وم دغه پوست لرګي باندې دا پنځه شپږ میخونه کاغذ اوس کار نه کوي په دې میخونه کې برکت نه دی پاتې راځه چې ځان جوبل نه کې
ما ګل د په مخ ته پرېږده که نه دغه یو میخ پاتې ده صبر وکړه کوم ګوته دې ډېره زوبله سوه دا خواته ګل د په مخ چېرته ده چای ده چای ده ما خو درته وویلې چې بس یې که رایسه چای وڅښه خو ګل د په مخ نه پرېږدي ګل د په مخ ته څنګه چای دی ولې حیران سوې څه شودې نه یې نو د چای رنګ خو همداسې یي ولې په شودو کې خو به د توم نه نه اچولې څه شودې نه یې نو تم نه لکه ما سوه ګل د په مخ هغه د غټه پټه وزه درته ولاړه ده ولې سیرلي خو به درنه نه یې رودلې سیرلی په وښو موړ ده وزه کې شودې نسته پرون مې به بوګلې کور نه شودو چای ته شودې راوړلې ګل د په مخ خو پرون به دې راته ویلې ول زیاتې رښتیا ویلې دي چې کور په ښځه هم وران دی او هم ودان تا ته یې څوک وایي کله یې اورې زیاتې ورکوه پرېږدی دا وایه ګل د په مخ چې خوږې دي که ترخې دغه د ګوډه مې درته راوړې کوی چې به بوګلې کور نه شودې درته راوړم نه نه ګل د په مخ پردی تروه ته اوګره مه پخوه وسړیه ببوګله خو څه پردی نه ده څو وارې دې موږ له کور نه شودې وړي ګل د په مخ زموږ نه دې یوځي خو ته په کلي کې چاته د سوال لاس مه اوږدوه سبا به د شودو غم زرته وخورم صبر څه کې بودلې که کومه خواست لاړ حول ولا صاحب ته درنه بیایم شودو ته مې اخیستی الله کلکې که درغلم دا دی شوتالو خانه اوږده مې درته ونیوله یاره بس څه کوې شانونه ما ځان ته په خپل لاس غم واخر شوتالو خانه دا خو لنګه موده په کور کې وه دا دې چیز دپاره اخیسته یاره شانونه بچو هغه وچه شوې وه دا څو ورځې کېږي چې موږ بغیر د شودو چای څښو نو په دې مې دا واخیسته شوتالو خانه دا زما ننګه غوا د څه دپاره ده شانونه بچو کور د ودان ګل د په مخ دا څو ورځې کېږي چې مستیانه ستاسو د کوره شوده راوړي اخر تر کله پورې وه زوروره تا ته د خدای خیر درکړي شوتالو خانه په دې کار نن سخت خفه شوم که زه خبر وای چې دا وزه تا د شودو دپاره اخیستې والله که مې درته نیولی وای یاره شانونه بچو اوس خو مې اخیستې ده که نه چې یوه وچېږي بله به لنګېږي که نه په ما مستیانې دا د یوې وزې شودې هم ډېرې دي شوتالو خانه دا ځل خو مې دا وزه درته راونیوله که بل ځل وغورځولې نو پښتۍ به دې مات شي واخله خیر د نصیب صاحب شانوره بچو دا ډېر وران وزه ده ناکلاره ده اوس خو را د غاړې ده که نه څه وکړمه اوس یې هوښیاران وایي چې وزې وزې شودې به راکوې خو د پوچو ډکو راځه چې اوس تر کوره پورې هم در سره ویسم ځه مخته ځه خیر ویسې دا پړی صحیح ونیسه را صحیح ونیسه راځه خیر ویسې خیر ویسې نه کور به نه هېڅ خبره نشته هېڅ خبره خدای دې ژوندی لرئ ته ته وړاندې لاړ شه دا ته دا دې وزه زه لاړم در نه شانوره ګوره بچو بیا له چای خو را سره وڅښه که نه شوتالو خانه چا دې دارو شه زه دم چې په پټیو کې مې اوبه سورې کړي چې کومه پوره سوری نه کړي خدای دې عمر درکړي درته خیر ویسې خیر ویسې دا وزه یې چا ده کچې 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 مستیانې او مستیانې دا لکه چې تا راوستې نو خود ما راوسته ته د بل چا خو نه ده که نه څه کوې ته بله دې چېشته راوسته زه له یوې عذابم تا راته بله راوسته ولې ونې ګل د په مخ هوښیاران وایي چې د یوې نه دوی ښې دي او د دوو نه درې دا ګله یوه چې وچېږي بله به درته لنګېږي دا مې مه کوه تا سره به سړی څه ووایي له یو خوا پیسو پسې سرګردانه یې چې مسجد ته دسمال ویسو او له بله خوا داسې بېجایه بېجایه خرڅونه کوي وښځې ګل د په مخ اوس له کابل د تګه تېر یم نو دا د مسیح غم لړلی دسمال دې څنګه کوي ګل د په مخ غم لړلی ورته مه وایه زیاتي په خوښۍ لړلی ورته وایه سهار څه ده اوس د تا د غاړې ته لږ ده په بډه خو به یې نه وهې د خلکو د شرمه به یې مړو
په وروړلو خو به یې وړه خو لاس به تش دی تا لاس څه ډکېږي په موږ به تېره ګل د په مخ زیاتې ورته غوسه مه کوه دغه د پټي اصل به چې واخیسته لمسي د سپال څه چې ځان ته پې واده کولی شم تا لکه چې د بلې ښځې نیت هم کړی چټي مې تا سره تور ویښته سپین کړل ولې ولې ګل د په مخ ټوکې مې در سره وکړې هو ولاګسته دغه یو تار ویښته د کویکا په خاپیرۍ باندې ورکړم